تیمم به موږ څنګه کوو د تیمم طریقه درته ښایمه. دا تیمم ورونو یو ضروري څیز دی. اکثر ملګري جنازګاه کې ولاړې د جنازې ټیم برابرې ورته ورور راځه که نه وایي زما اودس نشته دی. هلته اودس هم نه د تیمم په طریقه هم خبر نه مسلمان. هلته پلار مړ دی دا بچی بې اودسه دی، هلته پلار مړ دی دا بچي ته د تیمم طریقه نه ده یاده، مور مړه ده بچی داسې ګډ وډ ولاړ دی. د پلار هغه آخري حق دی نو هغه هم موږ ادا نه کړو. دا د تیمم طریقه په هر مسلمان باندې یادول ضروري دي، لازمي دي، پکار ده چې هر مسلمان دا طریقه یاد کی په صحیح طریقې سره. کله ضرورت شي د جنازې ټیم برابر دی وبنئ نو سم داسې تیمم ووایي د هغې مسلمان چې په تاسو باندې آخري حق دی هغه ول ادا کوي. تیمم به څنګه کوو؟ د تیمم طریقه دا ده، دا لاندې ځمکه خاوره ده نو په دې کې به دا لاس داسې کته کړي لږ معمولي غوندې مخکې وروسته کړو، بیا د هغې نه بعد بیا داسې واپس څنډوي، بیا به د لاسونه راوالي مکمل په دې مخ باندې بیا داسې راکش کاږي چې ستا یقین دا وشي چې زما په مخ کې یو ځیم داسې پاتې نه شو چې په هغې زما لاس نه دی راکش شوی. دویم ځل لپاره به بیا دا لاسونه په ځمکه باندې ووي چې ودیوال بیا مخکې وروسته دی کړل، بیا به یې داسې څنډوي. دا ګوتې به داسې جدا کړي د یو بل نه جدا شوي، دا به داسې ورلاندې کړي د دې ځای کې د ښې ده دا چې داسې ورلاندې کړي نو داسې به یې راتاو کې مکمل دې طریقې سره په دې ځای دې ورنه واپس داسې راووته داسې. دا ګوتې خو پاتې وي نو دا به داسې دلته ورلاندې کړي په دغه طریقه باندې په دغې داسې دې سره مکمل لاسونه مټي هر سره راګیر شل. د تیمم دقه طریقه ده، بالکل اسانه طریقه، دینه پکې علاوه نور اسم نشته. البته نیت به ولا کوي، نیت ولا پکار دی، ضروری دی، لازمي دی چې تیمم کوم د صفایي لپاره او دقه طریقه شو. بالکل تیمم ساو شو. اوس کو ته معذوره وي مثلا یا تاسو را وبنوي په سفر روان وي یا جنازه روانه راغله والته وبنوي، دقه طریقه د تیمم د اوکا. اگر کو ته په غټو دس کې وي، غټو دس خو پیژنې کنه او تا ته ضرورت دی مثلا ډاکټر ویلو چې ستا بیماری داسې ده کو ته په یخ اوبو ولامبي نو تا ته دا مرض سیوا کېږي، مړ کېږي، یو لاس دې فلج کېږي، خپه دې فلج کېږي، دماغ دې فلج کېږي، بله مسله کېږي. نو دا هغه غټ او دس نم دقه طریقه د تیمم ده. په دقه طریقه باندې به تیمم وکړي، کو په دې باندې موس کې، کو په دې تلاوت کې، کو په دې جنازه کې، کو په دې نوافل کې، چې په دې هر څه کې نو کېدلی شي.